سلامونه ملګرو، سپین تڼۍ د غره له سره در سره یم. دا د اسماعي غر دی او دا د تلویزیون د غره په نوم هم شهرت یې درلوده. د همغه څوکې ته راختلی یو سر ته، او د کابل دا خوا درښیمه د دارالامان سیمه ده، هغلته لرې. له دې ځایه به شروع کړو. دا غر خو تاسو وینئ، دا یو دیوال پکې معلومیږي، کیدای شي په انځور کې راشي. دا دیوال ډیر پخوا جوړ شوی د کوشانیانو په وخت کې، او د زنبیل شاه او رتبیل شاه او زنبورک شاه ورونو چې دوی هغه وخت کې کابل شاهان هم ورته ویل، په کابل یې پاچاهي کوله. او روایت دا دی چې په دې ځای کې به دوی هغه څوک چې دا دیوال یې پرې جوړاوه چې دوی به کار نشو کولی، یا به د دوی غلیمانو دوی به هم پکې ښه کول په همدې باندې، په دې توګه یې دا دیوال جوړ کړی. او دا دې دپاره چې کابل وساتلی شي د غلیم نه، د دوی د بریدونو نه. او دا دیوال دغسې تللی دی د بالایسارو اخوا ته همداسې تیر شوی دی. لاندې کیڼې خوا کې بیا پل ارتن دی چې له دې ځایه نه معلومیږي، خو لږ چې نور هم راشي د دیوال دې خواته دغه سړک چې تللی دا د چلستون سړک دی، او چلستون هم یو مشهور ځای دی، بله ورځ به یې در وښیم. او همداسې پسې تللی دی بلې خواته. دغه بل سړک چې دی چې لوی معلومیږي او مستقیما تیر شوی دی، دا د دارالامان سړک دی. او د امان الله خان په وخت کې هلته یوه لویه ماڼۍ وه، ځکه نو دارالامان ورته وایي. امان الله خان د باچاهۍ تخت هلته لېږدولی و. دې خواته په دې څنګ کې بیا نو طبیعي ده چې همدغه د څلورمه مینه یا کارتې 4 دریمه مینه کارتې 3 دغه ځایونه دي. او دې خواته بیا دغه زمونږ لاندې دې خوا کې د مزنګ سیمه ده، دغسې چې پسې راځي بیا کارتې سخي ده، هاخواته د میرویس میدان ده یا کوټې سنګي چې ورته وایي. هاخواته بیا د قندهار سړک دی، غزني و قندهار دې خواته لاره تللې ده. لږ ښی خواته چې راشئ، کیدای شي دې ځای نه معلوم نشي درته، دا خوشحال مینه ده. او هاخواته طبیعي ده بیا چې پسې ورځي هماغه پل تخنیک، او بیا دغسې چې راتاویږي بیرته باغ بالا، او همداسې نورې برخې دي چې دا برخې کیدای شي چې زه لږ څه مخکې له بل ځایه در وښیم. نو راځئ چې دا خوا یې در وښیم، د کابل دا خوا. او دلته طبیعي ده چې کابل دوام لري، خو د کابل بل لوری دی دا. او همغه دارالامان چې ما درته ویل، همغه ځای پیلوم درته، او کیدای شي تاسو ته معلوم نشي، خو په کیڼه خوا کې ډیره کیڼه خوا کې چې کیدای شي تاسو ته معلوم هم نشي چې همدا د باغ بالا سیمه ده. باغ بالا د دغه ځای نه کیڼه خوا کې شروع کیږي، او دغسې لاندې راځي، او هغه لرې منطقي چې د هغه د خیرخانې سیمه ده. او دا همغه برخه ده چې مخکې مې یو څه اشارې ورته وکړې، د کابل همغه برخه ده چې دغه سړک دغسې راغلی دی د خیرخانې نه، د سرای شمالي نه، او راغلی دی. دا سړک لوی سړک دی، د افغانانو ته رسېدلی دی. هاخواته یې بیا د هوایي ډګر سیمه ده، د دې ځای نه معلومیږي، هوایي ډګر دی. ښی خواته چې راځئ، دغه ځای کې همدا ارګ دی، او د ارګ په څنګ کې همدغه د افغانانو هغه هوټلونه معلومیږي، د ودونو دپاره یې هوټلونه ښایسته جوړ کړي دي. او همدغسې چې ورځئ، د کابل یوه بله برخه ده چې هغه د دې ځای نه معلومیږي. خو داسې برېښي چې کابل مې تقریبا در وښوده. کابل همدا دی، خو اوس پسې پراخیږي، نور هم لویږي، او هرې خواته شرق او غرب او شمال او جنوب خواته کابل پسې لویږي او پراخیږي. زموږ لاندې په دغه ځایو کې دا کورونه چې دي اکثره غیر قانوني جوړ شوي، په نقشه نه دي، خلکو جوړ کړي دي په همدې توګه، او ژوند پکې کوي. ژوند یې سخت هم دی، خو اوس پکې اوسیږي. نو دا و د کابل هغه لنډ انځور چې درته ومې وایه. دا یې همغه د تلویزیون غر دی په اصطلاح، چې اسماعي غر ورته وایي. موږ یې تقریبا سر ته راختلي یو، بیرته کوزیږو، او له تاسو سره مخه ښه کومه. روغ او نیکمرغه اوسئ.